السلام علیکم د انګلیسي ژبې ګرانو مینوالو په دې نوي ویډیو کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم ګرانو دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څو مهمې جملې راوړي دي نو راځئ چې په جملو باندې شروع وکړو او تاسو هم په غور سره فکر ورته کوئ تر څو جملې مو ښې زده شي خوږو دوستانو لومړۍ جمله ده She is sick. She is sick. دو ناروغه ده She is sick. دو ناروغه ده ګرانو دوستانو دغه یوه خبره زه په هره ویډیو کې تاسو ته کوم چې تاسو ته چې کومې جملې زه راوړم په ویډیو کې تاسو فقط په هماغه باندې اکتفا مه کوئ کوشش کوئ چې د هغې څخه نورې جملې تاسو جوړې کړئ او یا هغه جملې چې زه درته جوړوم په یوه جمله باندې هغې ته تاسو غور سره فکر کوئ او د هغې په طریقه نورې جملې جوړوئ ګرانو دوستانو تاسو اوس ګورئ زه تاسو لپاره د دغه جملې څخه نوره جملې جوړوم مثال She is sick. دو ناروغه ده او دلته زه وایم چې We are sick. مونږ ناروغ یو We are sick. مونږ ناروغ یو او همدا ډول I was sick. I was sick. زه ناروغ وم I was sick yesterday. زه پرون ناروغ وم فقط دوستانو was ور د present tense to be ور پر ځای ور اچوئ نو جمله به تیر شوي جملې زمانې ته بدلیږي وبښئ I was sick. We were sick. مونږ ناروغ وو yesterday فقط په اخر کې ورسره وایي یا last year یا last week راځو بلې مهمې جملې ته Don't laugh. Don't laugh. مه خنده Don't laugh. مه خنده خنده مه کوه Don't laugh. ډېره مهمه جمله ده بې زده کول یې مه پرېږدئ Don't laugh. او بله جمله I drank water. I drank water. I drank water. زه اوبه راوړم I drank water. زه اوبه راوړم bring معنا راوړل او دوستان دلته تاسو کولی شئ چې د water پر ځای نور لغتونه هم استعمال کړئ نور همدغه سټرکچر او جمله په همدغه ډول استعمالوئ فقط په اخر کې لغتونه ورته بدل کړئ لکه I bring bread. زه ډوډۍ راوړم همدا قسم ته راځو بله جملې ته Please bring tea. Please bring tea. مهرباني وکړه چای راوړه Please bring tea. مهرباني وکړه چای راوړه او دلته تاسو کولی شئ چې ووایئ چې Please bring water. مهرباني وکړه اوبه راوړه هر هغه څه چې راوړل کېږي د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې له دغه جملې څخه کار واخلئ فقط په اخر کې د ټي پر ځای لغتونه ورته بدلوئ هر شی چې تاسو یادوئ Please bring bread. مهرباني وکړه ډوډۍ راوړه او داسې نور راځو بلې جملې ته Let's see news. Let's see news. راځئ چې خبرونه وګورو Let's see news. راځئ چې خبرونه وګورو ډېره یوه مهمه جمله ده ګرانو دوستانو بیخي زیاته استعمالیږي هم او تاسو یې هم په غور سره زده کړئ او یاد یې کړئ Let's see news. راځئ چې خبرونه وګورو خوږو دوستانو Let's see چې دی دغه تاسو باید په صحیح ډول زده کړئ ځکه چې دا بیخي زیات استعمالیږي او یا کوم وخت کې تاسو هم استعمالوه نو که چېرته تاسو ښه یاد کړئ نو تاسو به هم بیخي زیات استعمال کړئ ځکه چې دا یو ډېر مهم لغت دی Let's eat bread. راځئ چې ډوډۍ وخورو همدا قسم نور بیخي زیات استعمالیږي Let's نو دلته دغه جمله ده Let's see news. راځئ چې خبرونه وګورو ګرانو دوستانو همدومره جملې بس دي تاسو کوشش کوئ چې په دې هره جمله باندې نوره جملې جوړې کړئ او د هره جمله لکه د سټرکچر په شکل تاسو استعمال کړئ چې تاسو سره کوم سوال وي وړاندیز وي او یا کوم نظر وي نو زموږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ انشاءالله زه به د هغې ځواب درکوم د هغې په اړه به زه تاسو ته نظر درکوم ګران دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم که چېرته ULD یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ د نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره او بیا چې تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ تاسو په پاک رب سپارم